علیکم. نن غواړم یو ډیر ښایسته شان ډیزاین درته کار کوم د دې په اساس باندې هغه کسان چې ډیر مشکل سره مخامخ دي، مثال هغه ډیره ډیټا لري، بیا هلته فرض کړه اطانامې لري کنه، نو هغو کې بیا دا ټوله ټایپۍ دي سره یو لیست هم موجود دی، خو بیا مجبور دي چې هلته ټایپ وکړي. یا سرټفیکیټونه بعضې سینټر کې سل کسه فارغېږي، نو مودې لپاره دا یو ډېر مشکل کار دی چې څه رقم هغه ټولو ته اټومیټیک پرنټ کړي. دا یو ځل نه بلکې لا اتنای ځل تاسې کولی شئ کار یې کوي. یا لکه سینټر کې سلیپ پیپرونه دي نه ټیکټ، نو هغه ټیکټ هر سټوډنټ ته فیل کول دا ډکول ډېر سخت کار ده نه، ځکه شاید ته 300 شاګردان ولري او هره میاشت د هر یو نوم ټایپۍ دا خو ډېر مشکل ده. ځینې خلک لکه له مایکروسافټ وورډ او هلته میلینګ ده او په میلینګ کې لیبلز اخلي او لیبلونو کې نوم انټري کوي بیا یې کاروي. نو تر دې دا ښه خبر دی چې په اکسل کې دا کار اوس ښه منظم کار هم کولی شي، اکسل له شرطونو سره کولی شي، خو وورډ بیا داسې نشي کولی. مثال هلته کولی شي منظم یې درته پرنټ کړي. نو د دې لپاره به په اکسل کې دا کار څنګه کوو؟ غواړو چې یو لا اتنایي سرټفیکیټونه ډکوو، لا اتنایي کارمندان یې در سره بیخي زیات دي تاسې سره، نو د هغو په یو کلیک سره ډکول ډېر اسانه کار ده او ډېر اساس کار کوي. فار ایگزامپل زه یو مثال درته کوم، ما سره دا یو فایل ده، زه راځم دلته او بیا دلته ما سره ای ډرایو کې دا بولک فایل ده. دا فایل باید اول ماکرو انیبل ځکه موږ کار د وی بی په ذریعه باندې کوو. ما خپل وی بی کې ډیر کوشش کړی دی چې دا فایل جوړولو په وخت کې کوډ ډیر اسانه کړم، ډیر کوشش مې کړی دی چې کوډ ډیر اسانه کړم. هغه چې هر څونه تاسو خپل توانایي د کوډ کولو هغونه ایډوانس پرمختللی جوړولی شئ. حتی یو داسې سیسټم جوړولی چې د اپلیکیشن په رقم باندې انسایډ په اکسل کې به رن کیږي، خو مګر حتی د فارم سیسټم ډیر ایډوانس کار به کوي. هغه خو ستاسو په خپل لیاقت او الګوریتم پورې ارتباط لري څه رقم فکر ورباندې کوئ. فار ایگزامپل دلته له ما سره ډیټابیس ده، دا ما سره امپلای دي که نه، او بیا دلته ما سره دا امپلای 12 نفره دي، او بیا دلته دا فار ایگزامپل دا سمپل کارډ یو بوله دا ما جوړ کړی ده چې پیلی کم. نو زه څه رقم کوم، څه رقم کولی شم چې دا فیل کم او څه رقم د هر یو کس ځان ته ایکسپورټ کم. نو زه په کانورټ باندې کله کلیک کوم دا کار له ما سره اټومیټیک کار شروع کیږي. اوس ما ته وایي دا د 4م کس دا د 5م دا هلته ګوره نفر ما سره کمیږي، 9 پاته دي، 8 پاته، 7 6 5 4 3 2 1 که نه. د دې ټولو سرټفیکیټونه فل شو، بیا ما ته وایي ویډیټ دا کار اوس که نه. اوس که زه دلته راسم دلته خپله یو فولډر هم جوړ کړی د جاوید په نام، البته ما نه ده ورته جوړ کړی مخکې، بلکې د کوډ په ذریعه باندې جوړ شو. او کله زه دا اوپن کوم د هر کس ځان ته نوم ورسره لګېدلی دی. د 1م نمبر چې د غزني څخه ده، د 9م نمبر چې د هلمند څخه ده، دې هر یو لپاره یې سرټفیکیټ څه ورکړی ده، فیل کړی ده. نو زه څنګه کولی شم داسې یو منظم جوړ کړم؟ تر دې باید ایډوانس سم کود ورته وکړم. دا خو سمپل د اگزامپل لپاره ما تاسو ته جوړ کړو، اصلي به اوس موږ تاسو سرټفیکیټ منظم جوړو. اوس د مثال په ډول لپاره ما کار کړی دی چې همداسې کار کوي. فار ایگزامپل ما سره دلته ډیټا هر څه پراته دي، زه دلته راځم او بیا دلته دا وولک فایل چې ده دا را سره اوپن کوم. کله چې مې دا اوپن کو مخکینی دا فایل ته کلوزوم او دا ډونټ سیو کوم او دلته راځم زه دې نه ډیټا ډیلیټوم، کنټرول ډیلیټ مې کو فایل. اوس دلته زه بټن اخلم، دلته فار ایگزامپل له ما سره ډیټابیس ده که نه، دا سټوډنټ فادر نیم سیکشن د کویزې بی سلیپ اینډ ټوټل. کله چې زه غواړم سرټفیکیټ ورته پرنټ کړم نو دا د سینټر نوم ده، د سټوډنټ نیم باید دلته راشي، د فادر نیم یې دلته باید راشي، د هغه سیکشن دلته راشي، کویز ای بی نمرې دلته راشي او سلیپ نمرې دلته راشي او ټوټل یې دلته راشي. نور دا سرټفیکیټ باید کلوز شي، سیو شي. بیا د بل کس لپاره په اکسل باید نوی شیټ ورته واخلي، هغه هم داسې کړي، بیا هغه هم سیو کړي. په دې نمونه منظم کار باندې څنګه کولی شم؟ تر ټولو دا ښه خبره ده چې دا ما سره سرټفیکیټ شیټ ده او دا ما سره ټرانزیکټ ده، یعنی کله زه په دې پات دلته پاته چوم براوس انشاءالله وروسته کارو، دا اوکې بټن ده. که زه په دې کلیک وکړم باید ډایرکټ ما کوم ځای ښوولی ده د دې ټولو شاګردانو ځان ځان ته سرټفیکیټ جوړ سي او ډک سي، هر یو لپاره ځان ځان ته. نو دا
کار د دا کود بیا تاسو ته کولای شئ اطلاعنامه ډک کړئ، دا تاسو کولای شئ سلیپ پیپرونه ډک کړئ، یعنی بیخي عجیبه کارونه ورباندې کولای شئ. نو راځو له خیره دلته کله ټرانزیکټ ته راځم، دلته د وی بی ای کوډ ته راځم. د دې لپاره زه یو کوډ کوم او دا کوډ اساین ماکرو کوم او دا په خپل چې دا فلور چارټ چې د دې نوم د کنه دا خو یو بل میتھډ ما جوړ کړی، هغه ته ضرورت نشته، بس په دې باندې کلیک کوم او زه بیا راځم ایډیټ. ما سره وی بی ای راخلاصي، کله چې وی بی ای راخلاصي زه دا کوډ است کوم، دا کوم کوډ چې ما کړی دا و زه غواړم دې څنګه وکم کوډ وکم. کوډ کې ما خپل ډیر کوشش کړی د دا کوډ د څنګه کم راکم کم، خو بیا هم تاسو کولای شئ جاوید بختیار په نامو یوټیوب چینل د ازما یوټیوب چینل ده او دې چینل ته راسئ، تاسو مکمل وی بی ای سکرپټینګ د ډاس د جاوا اوریکل اسکیول مای اسکیول لانګویج او کوډینګ پروګرامونه زه ټول هلته غواړم چې هلته پورته کړم. نو تاسو هلته مکمل زده کولی شئ. نو ډېر کوشش کوئ. د وی بی ای ما تقریبا 11 ویډیو مې اپلوډ کړي دي. زه غواړم له سمپل سټارټ سټیپ نه شروع کړم. نو تاسو هلته دا کتلی شئ. نو د دې لپاره چې دا کار کوم، اول راځم زه ویریبل نه اخلم. ویریبل د دې لپاره اخلم چې په هغه ویریبلونو کې د دې نومونه ډېر غټ دي ما سره. نو زه غواړم دا به زه دې ځای نه کلوز کړم، دا به کلوز کړم. د دې شیټونو یو ویریبل یا انسټنس آبجیکټ جوړ کړم. د دې یو آبجیکټ جوړوم، هغه بیا هغه مکمل پراپرټیانې د دې شیټ اخلي. نو بیا هغه باندې زه کوډ کوم. لکه زه سمپل څونه ویریبل نه اخلم. ما ډېر کوشش کړی، یقیني دا طریقه ډېر اسانه کړم. خو بیا هم که ستاسو مشکل په کمنټ کې مشکلات پرېښودای شئ. زه د هغه هر څه په مشکل لرئ، زه به هغه ځان ته درته تشریح کوم او ویډیو بیا اپلوډوم ان شاء الله. ډایم ا از آبجیکټ مشکل نه لري. یا راځم ورک شیټ، ډایم بی از ورک شیټ، ډایم سی از ورک شیټ. دا سرټفیکیټ اول ته سرټفیکیټ اساین کوم. په دې یک ورک شیټ سیده په دې کې زه د سرټفیکیټ شیټ اچوم. نو زه راځم سیټ انیشیالایز کوم یې که نه، بخښنه غواړم انیشیالایز نه بلکې انسټنس یو آبجیکټ کریټ کوم او ورته اساین کوم. ا اکوال ټو صحیح شو، اکوال ټو چې ضرورت دیس ورک بوک ډاټ شیټس. شیټ کې موږ انډیکس نوټ کولی شو 0، موږ ډایرکټ کولی شو سرټیفیکیټ. دا څنګه کولی شو؟ موږ کولی شو په دې کې انډیکس په ځکه دا ما سره 1 انډیکس 0 انډیکس خو ان شاء الله ری کې به بلد یاستئ انډیکسونه ورکوو د دې. نو زه دلته راځم، بل راځم سیټ کا بی ایکوال ټو دیس ورک بوک ډاټ شیټس او په دې کې ټرانزیکټ اچوم، یعنی هغه ډیټا ټرانسفر کوي لیږي که نه. او بل ما سره چې ده سیټ C equal to this workbook dot sheets او دې کې چې database زه چې کوم دې کوم ځای کې شیټ ایرر نه کړی، بالکل صحیح ده. دغه ټولو ته هم دا پراپرټي ولې ده. اوس به زه دې ته اړتیا لرم چې دا فایل به چیر ثبتوم، دا ځای به ورشئم او بل به څو وارې دا سرټیفیکیټ راته ډکوي. ګورئ که تاسو سټیټیک نمبر وکړئ 100 وارې، نو شاګردان شاید 100 نو تاسو به 100 سرټیفیکیټونه بې ځایه پرنټوئ. او که تاسو غواړئ چې مثال 200 شاګردان او تاسو 100 ورکړي، نو 100 سرټیفیکیټونه به یوازې درته پرنټیږي. نو موږ ډاینامیک ورکوو، ډاینامیک د لوپ په اساس ورکوو او د دوی کاونټ ګورو څونه دوی کاونټ لري. فار ایگزامپل زه راځم یو ویریبل اخلم ډایم ډي از انټیجر، ډایم ای از انټیجر. بل ویریبل اخلم، دا خو دوه ویریبل نه ما واخیستل. یو د ورک بوک لپاره جوړوم WWB as ورک بوک. یو ویریبل اخلم، هغه کې به زه پات اچوم، دا به چیر ثبتیږي. نو دلته راځم ډایم فایل نیم as string. فایل نیم خو مې اساین کو، فایل نیم خو مې واخیست که نه. اوس غواړم چې دې ویریبل د ډی ته زه ویلیو اساین کړم. فار ایگزامپل زه غواړم څونه ځلې به لوپ کوي،
نو دا لوپ سیده دا به زه ډي ته داسې اساین کوم یار به د دې کاونټ واچوم چې لس نفر لرم شل لرم دا نفر به معلوموم زه ورته ډي مساوي که څونه زه ورته وایم ګوره موږ خو دا سرټیفیکیټ ډیټابیس چې دی موږ شاګردانو لیست خو همدلته ده که نه کله چې دا له موږ سره دلته ده نو موږ خو دا سی ته اچولی ده نو موږ دومره ضرورت نه لرو ډیټابیس کمپلیټ واخلو د دې مې یو انسټنس اوبجیکټ جوړ کړی د سی په نامه نو ورته وایم سی ډاټ رینج کوم رینج ده ای رینج سی ده د ای کالم خو معلوم سو اوس باید څونه روګانې کنه زه اوس دا روګانې معلومول ماته یو کار ده زه ورته کانکټینیټ که دومره څومره ځلې روګانې څومره د اپلیکیشن ډاټ روز کولیکشن د ډاټ کاونټ یې کراته دا څونه روګانې په دې هغه کې دي تاسې اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ ډاټ کاونټ فنکشن هم کارولی شئ بالکل کار درکوي او د دې نه آوټ سایډ کې هم کولی شئ دلته یې اساین کوي فرق نه کوي ډاټ اینډ یعنی د دې ټولو روګانو پای ته ولاړ سه اخري رو ته ولاړ سه هلته لس لکه څو روګان دي که نه بیا بیرته څه وکړه اکسل اپ بیرته اکسل اپ یعنی کنټرول ایرو کی چې وایي اپ سایډ ته دا د هغه شارټکټ ده کله چې دلته پورته رالي نو دغه روګانو کاونټ راته وښایي نو بیا په دې کې له ما سره په ډي کې هر څو پراته وي که زه دا دلته سټاپ کړم او دا رن کړم دا په دې کې به اوس زیرو پراته وي که نه که زه بیرته F10 پسې وم پای ته ورسېږم ډي چې کوم 18 کې پراته دي دا معنا چې په دې شیټ کې له ما سره 18 روګانې پرتې دي لوپ به زه څو ځلې کوم لوپ به زه دلته معلوموم چې زه څونه شاګردان لرم زه دلته راځم ډیټابیس ته له ما سره له څلرمې رو نه شروع کېږي او تر 18مې رو پورې له څویمې رو نه له 15مې رو نه دا خو اس نیم ده که نه نو زه څه ورکوم دا کار نو څلرمې رو نه یې پرنټوم او بیا تر 18مې رو پورې که نه نو زه دا څه ور پرنټوم زه به راسم ټرانزیکټ وی بی کوډ ته به راسم او بیا به څنګه کوم زه ورته وایم فار ډي ته خو ویډیو اساین کړی و که نه ډي ته اوس ورته فار ډي مساوي که له 5 څخه 2 ډي پورې سټیف ډیفولټ حالت کې یو ده نو یو ته ضرورت نشته یو همدا سمپل ټایپ او ضرورت نشته که سټیپ وای همدلته راځم نیکسټ ای وایم دا هم اپشنل ده مشکل نه لري اوس به دا 18 ځلې لوپ کوي دا 18 ځلې چې لوپ کوي دا لوپ په دې لوپ په ټایم کې به ډیټا لویږي ډیټا به چیرته لویږي د دې سرټیفیکیټ ته به لویږي او دا سرټیفیکیټ کې دا ما سره نیم ده زه کار کوم دا SA1 د SA1 دا معنی یریږي زه دې ته ورکوم سرټیفیکیټ کې نیم او دې ته نوم ورکوم فادر او دې ته نوم ورکوم سیکشن او دې ته نوم ورکوم کیو A او دې ته نوم نمبر به نه ورسره کوئ ځکه هغه بیا رو ته ځي که نه کیو به ورکوئ B او دې ته به څه نوم ورکوئ سلیپ او دې ته به څه نوم ورکوئ ټوټل کله چې دې ته ټوټل نوم ورکو نو بیا دلته راځم او اوس ورته وایم دې نیم ته دې له کوم جینه ډیټا راځي دلته ورته وایم دا خو په دې A15 کې ده بل میدان A شپاړس کېږي A کېږي نو زه ورته وایم چې دا بدلیږي نو لوپ هم بدلیږي نو د لوپ نمبر ورسره کانکټینیټ کوم زه ورته وایم دا د کوم شیټ کې د سرټیفیکیټ کې سرټیفیکیټ نیم ته دې له کوم ډیټا راځي نو زه دلته داسې ورته وایم سرټیفیکیټ کې موږ کوم اوبجیکټ جوړ کړی سرټیفیکیټ نه اول A ډاټ رینج of name dot value equal to کوم سره اوس خو بدلته ورته وایم چې دا ډیټابیس ده ډیټابیس سی ده که نه سی ډاټ رینج کوم کالم کې د A کالم کې او کومه رو چې ما سره په A کې ده ځکه دا به اټومیټیک بدلیږي هلته به رو هم پسې راټیټېږي که نه او د دې څه اساین کوو ویلیو زه دا کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول بی کنټرول وی او دلته راځم دلته ورکو فادر نیم د دې او بیا په دې پورې څه ده فادر نیم زه ډیټابیس کې چې کوم سیل باید اساین کوم دوم فادر نیم کو بیا سیکشن بیا چې کوم بیا لږه بعد کیو بی
کیو ای و کیوز ای و کنه او دا هم کیو بی ده را سره او یو بل لاین هم پیسټوم دا سلیپ ده کنه او دلته راځم سلیپ او بل راځم یو بل هم پیسټوم چې هغه ټوټل ته چو نو بیا دلته راځم څه ورته ټوټل دلته خو کالمونه پر کوي د پلار نوم چې راځي هغه خو د بی کالم نه راځي کنه بی کالم ده او دا سیکشن چې راځي دا د سی کالم نه راځي کنه او کیو چې دغه د ډي نه راځي او کیوز بی چې د هغه له ای نه راځي او وی فارډن می غلط نکو دلته سی نه راځي او بیا دا د کوم جی نه راځي د ډي نه راځي بیا دا د لاف موږ ته چې راځي کیو از بی اف نه ای راغی نیم ته فادر نیم ته بی راغی سیکشن ته سی راله او هغه ته بیا ډي راله او ډي راله ډي کیو ای ته راله ای کیو بی ته راله کیو بی ته راله کنه او دا ډي راله دا ای راغی او بیا ما سره بل شی راغی سلیپ ته اف راغی او جی ټوټل ته زه دا کوډ سټاپوم او زه سرټیفیکیټ ته ګورم چې آیا پیل کیږي که نه پیل کیږي زه دا ماکرو یو ځل رن کوم په دې کلیک کوم F8 وم تاسو ورته ګورئ دا سیلونه را سره ډکیږي نیم ولویدو فادر نیم هم ولویدو کمپیوټر سیکشن کیوز کې دا نمبر وړي کیوز بی کې دا په سلیپ کې دا وړي ټوټل هم دا بیا دوم ځل بیا تکراري باید دا وسیو سوای وای بیا راځم نیم چینج محمد بیا نسیم راغی بیا د دې کلاس راغی بیا د دې نمبر رالی بیا د دې نمبر بیا دا نمبر او بیا دا ټوټل او بیا هم داسې دا دون ځل لوپ کوي څونه چې موږ ټول ریکارډونه لرو تل ګور اتوماتیک ډول د هر چا نیم د فادر نیم اتوماتیک راځي سرټیفیکیټ پیل کیږي خو اوس به موږ سیو کوو څنګه